अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अहब्ब अहदुकुम अन युहद्दिस रब्बहु फल्यक़रइल क़ुरआन वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन शफ़ीइन अफ़ज़लु मंज़िलतन इंदल्लाहि मिनल क़ुरआन मा मिन शफ़ीइन अफ़ज़लु मंज़िलतन इंदल्लाहि यौमल क़ियामति मिनल क़ुरआन ला नबियुन वला मलकुन वला गैरुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ शौक़ बांधे हुए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात उलमाए किराम और दी किले और दी इलाके और द शावखाना रातुन को आम मुसलमानान उरुनो पदे मजलस के मख के मौलाना इस्मतुल्लाह से वो फरमाइल चडेर जयत उलमाए किराम हाजिर दी और ख़ास कर दे इलाक़े मशर पहर लिहाज बान मशर मुमताज़ आलिम दीन और यौ बेहतरीन और ख़यास्ता अंदाज के खल्क़ तवाज़ और नसीहत का उनके और दे टोल इलाक़े खैर ख्वाह जनाब मौलाना अब्दुल मतीन जमाली से अग़ीम तशरीफ़ फरमा दी टोनो नड़ुम्बनी खबरदार चे मंगा चे दाकम स्टेट्स करियो दी कम सिफतुन ज़िक्र करो बयान ओख अल्लाह हाज़र व नाज़र दे चे दा यौ सिफतम प मुमकिन नश्ता खुदम रदा चे दा दे उलमाओ दे बरक़ात दी द आगा उलमाओ द उस्ताज़ान दुआगानी दी चला तबारक व तआला यौ मामूली शान था द दीन खिदमत
زمنګ نه اخلي او الله تبارک وتعالى د ټول علماء او د دینی خدمات په خپل دربار کې قبول منظور کړي دا نن چې کوم تقریب او پروګرام جوړ شوی دی دا ستاسو د جماعت خطیب او پیش امام جناب مولانا عصمت الله صاحب داغي محنت او کوشش دی د دې خلکو د دې کلی او د علاقې سره مینه او محبت دی چې د هغې کوشش په نتیجه کې نن یو کثیر تعداد کې د ماشومانو یو باغچه یو ګلدسته تیاره شوې ده تقریبا 20 ماشومانو د الله تبارک وتعالى د عظیم کتاب قرآن پاک د دې ختمونه کړي دي او دغه ماشومان بچی تیار کړي دي دا د علماو د قاریانو د دې خلکو سره مینه او محبت د دې هغه کوشش دی چې هغه ثمره او د هغې نتیجه نن ستاسو په مخ کې ده ډیرو خلکو سره دا سوال وي چې د علماو څه وکړه د مدرسو څه وکړه مدرسو کې څه کارنامې کېږي دا مدرسه کې څه زده کېږي د مدرسې کې د علما څه کوي په دې مدرسو جماعتونو کې د قاری صاحبان څه کوي په دې مدرسو جماعتونو کې د مفتیان څه کوي نن د هغه سوال جواب هغه ستاسو مخ کې دی چې په دې مدرسو کې او په جماعتونو درسونو کې علماء مفتیان شیوخ حضرات د قرآن کریم حافظان او قاریان دی د الله تبارک وتعالى عظیم کتاب قرآن پاک ستاسو ماشومانو بچو ته ښیي او همدارنګه مروجه علوم او یو عظیم شان د دین خدمت په دې مدرسو په دې جماعتونو کې کېږي نو الله پاک دې دا مدارس او د مساجد تر تله باقی لري نو هغه سال جواب نن ستاسو په مخ کې دی چې مدرسو جماعتونو کې داسې ماشومان ګلان فارغېږي د الله تبارک وتعالى عظیم کتاب ورته ښودلی کېږي مسلمانانو ورونو قرآن کریم دا د الله تبارک وتعالى هغه مقدس کتاب دی قرآن پاک د الله تبارک وتعالى هغه عظیم شان کتاب دی چې یو سړی د قرآن کریم تلاوت کوي یو سړی قرآن پاک لولي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که یو سړی دا وایي چې زه د رب العالمین سره خبرې کول غواړم زه د الله تبارک وتعالى سره خبرې کوم وی قرآن پاک دی راواخلي او قرآن پاک دی کولاو کی د قرآن پاک تلاوت دی وکي د قرآن پاک لوستل د قرآن پاک تلاوت کول دا د رب العالمین سره خبرې کول نبی علیہ السلام فرمای اذا احب احدکم ان يحدث ربه که یو سړی دا خوښي چې زه د الله تبارک وتعالى سره خبرې کول غواړم نو فلیقرأ القرآن نو قرآن کریم دی اولولي د قرآن پاک تلاوت دی کوي قرآن کریم لوستل تلاوت کول دا د رب العالمین سره خبرې کول او قرآن کریم د الله هغه مقدس کتاب دی الحمدلله ثم الحمدلله چې مسلمان ته د عزت میلاو دی مسلمان ته د شرافت میلاو دی مسلمان د قدر ور دی دا د ایمان او د قرآن کریم برکت دی مسلمان خو به اسم د قرآن کریم تعظیم کوي مسلمان خو قرآن پاک لولي او ان شاء الله په خپل بملولو کورونو کې بملولو بچو باندې بملولو د قرآن پاک تعلیم کوون کی د قرآن پاک چې سوخي قاریان علما اغي سره به مینه محبت هم ساتو اغي سره به تعلق هم ساتو د مدرسو جماعتونو سره هم تعلق ساتو اغي سره هم د مینه محبت اظهار کوو خو لیکن چې مسلمان ته شرافت او عزت میلاو دی دا د ایمان او د قرآن کریم د وجه نه میلاو دی حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت زمانه و دا فلسطین د علاقې دا ټول د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې فتح شوی دي ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه په خپل دور کې په خپل زمانہ کې
فتنی او فسادونو خلقو په مابین کې را پیدا شو هغه سیستم ټول په خپل شجاعت او کرامت باندې برابر کړ حضرت عمر رضی الله عنه چې راتله په ملک آرامي او هر څه ټیک ټاکو حضرت عمر رضی الله عنه فتوحات شروع کړ د فلسطین د علاقې دا د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې فتح شوی چې کله د فلسطین فتح شو دا بیت المقدس فتح شو د مسلمانانو لاس ته راغی نو دغه وخت کې مسلمانانو دی باندې د يهودو قبضه وا او دعاګانې کوي چې الله تبارک وتعالى دې به مسلمانانو لاس ته مکمل راولي او الله تبارک وتعالى دې مسلمانان په باندې قابض نو هغه مسلمانانو مطالبه وکړه چې بیت المقدس قبضه شو د بیت المقدس چابیان مونږ ته راکړي يهودو ورته ویل چابیان درکو خو لیکن مونږ د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه په لاس باندې چابیان درکو د اغینه ما سوا مونږ تیار نه یو چې بل چاته چابیان ورکو د مسلمانانو چې کم امیرو کم التمشرو د جهاد نو اغي حضرت عمر رضی الله عنه ته جواب ولېګل ورته وی حضرت تا ته تکلیف هم ده خو لیکن يهود وی چې د حضرت عمر رضی الله عنه د لاس د ما سوا بل چاته چابیان نه ورکو لہذا کتا ته تکلیف هم ده تریشا او دلته دا چابیان په خپل لاس باندې واخلي خلاصه دا چې حضرت عمر رضی الله عنه دا سفر شروع د اوخانو د اسونو دا مزل سفر کوله روان شو مدینه منوره نه نو کله چې فلسطین او د بیت المقدس علاقې ته نږدې شو د هغه مسلمانانو امیر او مشر هغه بهر راوته هغه ته پته و چې حضرت عمر رضی الله عنه په دې ټیم باندې دلته را رسیږي هغه نور مسلمانان ځان سره راواغسو بهر راوته استقبال ته راوته حضرت عمر رضی الله عنه ورسید استقبال وشو چې کله استقبال وشو هغه نه ورسته د مسلمانانو امیر یو نوې خیاسته جوړه جامع نوې ګڼلې وي حضرت عمر رضی الله عنه د پاره نو چې کله استقبال وشو روانېدله هغه مسلمانانو امیر ورته حضرت یو جوړه جامع مې راوړې دا جامع ته واغوندا ستاد تن او د بدن جامع زړې دي ځکه تاریخ لیکي چې دغه وخت د حضرت عمر رضی الله عنه په بدن باندې چې کومې جامع وي هغه کې 12 دانې پیوندونه وو امیر المؤمنین دی لیکن 12 پیوندونه په جامو کې وو و دا جامع بدل کا دا نوې جامع بواغوندې د يهودو سره ملاقات دی چې يهوديان ستاته په خطه نظر باندې اونګوري چې جامع ورته خدمت کې پیش کړي حضرت عمر رضی الله عنه مسکی شو اغه نو ورسته اغه امیر ته وی الحمدلله الذي اعزنا بالایمان ثم بالقران و اغه ذات لره حمد الثنا ده چې مونږ ته عزت را کړې په ایمان باندې اغه نه بعد مونږ ته عزت را کړې قران کریم باندې چې مونږ قران کریم باندې عمل کوون کیو الله دا عزت را ک يهوديانو شکس اوخل مسلمانانو فتح وکړه په نو جامو کې عزت نشتا په لباس کې عزت نشته ده نو لہذا په قران کریم باندې ایمان راوړل او هغه باندې عمل کول په دې کې عزت ده د هغه د امیر جامع قبول نکړي په هغه زړو جامو کې يهوديانو سره ملاقات وکړه او د بیت المقدس چابیانې حضرت عمر رضی الله عنه په خپل لاس باندې واغستلې هغه مسلمانانو ته حواله نو مسلمانانو عزت په ایمان کې ده عزت د الله تبارک وتعالى قران کریم کې ده چې من کما حقه قران کریم من تسوي د الله کتاب من تسوي هغه کې څومره احکامات دي هغه احکامات زدکو او به هغه مسائل زدکو بیا په باندې عمل وکړو نو ان شاء الله په ټول دنیا کې به مسلمانان کامیابی نن او د مسلمان مخ دی او د کافر سفیړه ده او داسې یو وخت به الله را ولي کوم قران کریم مکمل نظام حیات جوړ کو ان شاء الله یو وخت به داسې راځي چې به د کافر مخ به یو مسلمان سفیړه بوي لیکن منګه کوشش دا وکړو قران کریم
چې دا ضابطه حیات ده. قرآن کریم مکمل نظام دی منګ استاد د پاره، دا یو انین دی منګ استاد د پاره، دا یو قانون دی منګ استاد د پاره. خو الله تبارک وتعالى دی منګ تاسو ته په دې خپل کتاب باندې مکمل طریقې باندې د عمل کولو توفیق نصیب. او بل مسلمانانو ورونو، قرآن کریم دا د الله هغه مقدس کتاب دی. من خو الحمدلله د ماشومانو بچو ختمونه کړی دي، تلاوتونه کېږي. مسلمانان وخت ورکی سحر ماسختن ماخام ټیم کې تلاوتونه کیږي. مسلمان به ذکر کوي چې قرآن کریم د الله هغه کتاب دی چې دا د مشرق وخت رسیدلې، د کافر وخت رسیدلې، د يهودي وخت رسیدلې، د نصراني وخت رسیدلې، د مجوسی وخت رسیدلې. ډیر صحابه کرام داسې دي چې هغه د پیغمبر علی سلام د خلی مبارک نه قرآن کریم اوریدل دي، د قرآن پاک تلاوت اوریدل، هغه ایمان راوړل مسلمانان شوي دي. ډیر صحابه کرام داسې دي چې هغه د دې وجنه صحابه کرام جوړ شوي دي چې قرآن کریم سره تعلق پیدا شوی دی. دا غي فصحا او بلغا خلو هغه د قرآن کریم لوستل دي، دا قرآن کریم لوستل په باندې اثر کړی دی. نبی له سلام نے قرآن کریم اوریدل، ایمان په باندې راوړل. یا دار چې د قرآن کریم د وجنه ډیر خل مسلمانان شوي دي. یو نیک بادشاہ تیر شوی دی، هغه ته ویل کېږي امیر المؤمنین مامون الرشید. دا یو مسلمان او نیک بادشاہ او هغه وخت بادشاہان اکثر به پکې علما او اکثر به د قرآن کریم حافظانو. قرآن کریم به ورته یادو، دا غي خزو ته به یادو، دا غي شاګردانو ته به یادو، دا غي په دربارونو کې لنک نن سبا د بادشاہانو دربارونو کې نو پاغي کې چې دنو غړاګانی کېږي. د هغه خلکو دربانو کې به د قرآن کریم تلاوت کېدله، همیشه به د دربانه د قرآن کریم आवाज راتلله. دا یو نیک مسلمان بادشاہ تیر شوی دی، مامون الرشید. د مامون الرشید په دربار کې هغه کې به کال کې یو ځل مجلس کېدله. دې مجلس ته به د هر سړی ته دراتلو اجازه تو، هر سړی به د مجلس ته راتلله. یو ځل یو مجلس په دربار کې جوړ شوی دی، يهودي به مراتلله، نصرانی به مراتلله، مسلمان به مراتلله. د بادشاہ په دربار کې مجلس د یو کس راغی، چې راغی نو دا سړی د شکل او صورت نه ډیر اوخیار معلومېدله چې دا سړی ډیر اوخیار دی. کله چې نوبت ورته میلاو شو د بادشاہ په دربار کې خبرې وکړې نو خبرونه معلومېدله چې ډیر اوخیار سړی دی. د بادشاہ ډیر خوښ شو. چې کله خوښ شو دا مجلس ختم شو نو بادشاہ را اوغته دلته راشي. سړی خبرونه معلومیږي، تاسو ته وکړه ته اسرائیلی هغه ویلې هاو، ته يهودي هغه ویلې هاو. بادشاہ ورته دعوت ورکو، ودا سه وک مسلمان شه، ایمان راوړ او که مسلمان شه زب تاسو ډیر احسان وکم، زب ستا ډیر قدر وکم، ته می خوښ شوي نو ایمان راوړ، ایمان قبول. هغه يهودي ورته وای یا بادشاہ خپکیږه ما زه ایمان نه راوړم، مسلمانېږم نه، زه د خپل پلارانو او د نیکونو دین پر خودو ته تیار نه وم، ایمان نه راوړم. بادشاہ دعوت ورک، سړی دعوت قبول نه کو، خبره ختمه شو. را روان کال بیا د بادشاہ په دربار کې مجلس جوړ شو. چې مجلس جوړ شو امغه سړی راغی چې نوبت ورته میلاو شو، وچت شو په اسلامی فقه باندې، اسلامی تعلیمات باندې بهترین تقریرات پیش. خبرونه معلومېدله چې سړی مسلمان شوی دی. چې مجلس ختم شو بادشاہ بیا راوغوښتو، وی سړی دلته راشه. چې کله راغی ورته وی ته هغه سړی چې پروسه کال می تا ته دعوت درکړی او تا دعوت قبول نه کړ، ویلې هاو. وی اوس خو داسې معلومیږي چې تا ایمان راوړی مسلمان شوی، ویلې هاو. وی دا راته ووایه چې ما تا ته دعوت درکړ ایمان دې رانهوړ نو مسلمان شوی ولې دې ایمان راوړ؟ هغه ورته بادشاہ تا چې ما ته دعوت راکړ زه ستا د دربار نه لاړم، ما ځان سره سوچ او فکر وکړ، ما وویل چې ریشه دا موجوده مذهبونو، د موجوده دینونو او د موجوده آسماني کتابونو تحقیق شروع کا چې هر په دینونو کې کوم دین په حق دی، د الله تبارک وتعالى آسماني کتابونو کې کوم کتاب په حق دی، تورات په حق دی، انجیل په حق دی او قرآن کریم په حق دی. او ما تحقیق داسې شروع کو چې زه کاتب ما، زه خوشنویس انسان ما،
ما ته بهترینه لیکایي راځي. زه چې کوم شی ولیکم زما لیکل شوی شی خلک په اوچت قیامت باندې اخلي، ډېر په مینه او محبت باندې اخلي، نو زه ولګېدلم. ما د انجیل او د تورات د قرآن کریم درې نسخې ولیکلې. د انجیل 3 نسخې مې ولیکلې. هغه نسخې هغه مې بهترین کتابت باندې ولیکلې، خو 3 واړه نسخو کې مې د ځانه پکې زیاتې کمې وکړې. څه څیزونه مې زیات کړه، څه مې پکې کم کړه، څه څیزونه مې مخکې کړه، څه څیزونه چې مخکې هغه مې وروسته کړه. دا 3 واړه نسخې مې د نصاراو عبادت خانو ته ویوړې، خو نصارا ورانه ډېر په مینه باندې واغستلې. نصارا په دې پوه نه شو چې دې کې ما زیاتې کمې کړې. او بیا مې د تورات 3 نسخې ولیکلې، هغې کې مې د ځانه زیاتې کمې وکړه. دغه 3 واړه نسخې دا مې د یهودو عبادت خانو ته ویوړې. یهودیانو رانه ډېر په مینه باندې واغستلې، خو یهودیان هم په دې پوه نه شو چې دې کې زیاتې کمې دا شوې. بیا مې د قرآن کریم 3 نسخې ولیکلې، دې کې مې د ځانه زیاتې کمې وکړه. څه څیزونه مې مخکې کړه، څه مې وروسته کړه. دا مې د مسلمانانو عبادت خانو جومات ته ویوړه. مسلمانانو رانه اول ډېر په مینه واغستله، خو چې وی کتلې دې کې زیاتې کمې شوې دی. وی دا 3 واړه نسخې د قرآن کریم راته واپس راکړې چې دا تا زیاتې کمې پکې کړې، دا موږ نه اخلو. وی د دې نه ماته دا سبق حاصل شو چې د الله تبارک وتعالی قرآن کریم آسماني کتاب قرآن پاک دا په حق دی. وی د دې قرآن کریم د وجې نه زه مسلمان شویم او ایمان مې راوړی او ستا په مخ کې دغه دی، زه اوس مسلمان حاضر یم راغلی یم. د دې راوي یحیی ابن اکتم رحمه الله دی. هغه وی زه په دې کال باندې حج ته لاړم او حج کې د یو لوی محدث یو لوی عالم سفیان ابن عینه رحمه الله سره زما ملاقات شو. وی هغې ته مې دا واقعه ذکر کړه. وی هغې راته وویلې چې تعجب مه کوه، باید چې همداسې شوي وی. ما ولې وی ځکه قرآن کریم کې د دې تصدیق موجود دی. ما ورته حضرت قرآن کریم په کوم ځای کې موجود دی؟ وی وګوره قرآن پاک کې الله د مخکینی کتابونو ذکر کړی دی، د هغه کتابونو حفاظت ذمواري الله هغه قومونو ته سپارلې ده. بما استحفظوا من کتاب الله، د یهودو نصاراونه دا د تورات او د انجیل د حفاظت ذمواري اخیستلی شوې وه چې تاسې به د دې حفاظت کوئ، لیکن هغه قومونو د هغې حفاظت ونه کړ. هغې کې زیاتې کمې وشو، هغې کې تحریف وشو، هغې کې زیاتې کمې کېدلی شي. پاتې شو قرآن کریم کې څوک زیاتې کمې نشي کولی، ځکه د قرآن پاک ذمواري په خپل رب العالمین اخیستې ده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بېشکه ما قرآن کریم نازل کړی، زه د قرآن کریم حفاظت کوونکی یم. چې الله تبارک وتعالی د کوم شي حفاظت وکړي نو هغې کې زیاتې کمې کېدی شي، هېڅ چېرې هم زیاتې کمې نشي کېدلی. وی ځکه قرآن کریم پې باندې دال دی چې باید همداسې شوي وي. نو دا د الله هغه مقدس کتاب دی. یو حدیث پاک کې راځي، امام مسلم امام بخاری دواړو ذکر کړی دی. یو صحابي دی حضرت جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنہ. هغه وایي چې زه څنګه مسلمان شوم، ما ایمان څنګه راوړ. وی زه مدینه منورې ته مې سفر شروع کړ، مدینه منورې ته راغلم او راغلی دې دپاره یم چې جنگ بدر شوی دی، مسلمانانو ته فتح میلاو شوی، کافرانو شکست خوړی، 80 کسه مردار دي، 80 کسه په قید کې راغلي د مسلمانانو. مدینه منورې ته رالم، ما ویل چې پیغمبر علیه السلام مبارک سره ملاقات وکم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وګورم، زه به ورته ووایم چې زمونږ دا قیدیان او بیدیان را پرېږده او را خوشې کړه. وی زه چې مدینه منورې ته را ورسېدلم، د ماښام ټیم دی، نبی علیه السلام په مسجد نبوي کې ولاړ دی، د ماښام جمع ورکوي او پیغمبر علیه السلام د سورت تور آیاتونه لولي تلاوت کوي. وی زه تېرېدلم، هغه آیاتونه مې غوږونو باندې شو، بیا ډېر خوند یې راکړه، راته ودرېدلم ورته. چې ودرېدلم نبی علیه السلام تلاوت کوله چې دې آیات ته ورسېدل، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. چې کله د الله تبارک وتعالی عذاب هغه په چا باندې الله اراده وکړي چې خپل عذاب واقع کړي، بیا د الله عذاب له رسول دفع کوونکی نشته دی، الله عذاب خامخا واقع کېدونکی دی. وی دا مې چې واورېدل ویره را باندې راغله، حیبت را باندې راغی. وی دا زړه مې په الوتلو باندې شو. وی دومره اثر را باندې وکړو چې ما ویل داسې نه چې د الله عذاب در باندې رې نشي،
د الله په عذاب کې مبتلا نشي. وی د دې په ځای باندې چې زه نبی علیہ السلام سره د بندیانو خبرې وکړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مانځه نه فارغ شو ورغلم، ما ورته ویل ای د الله پیغمبره کلمه راته وښیږه مسلمانېږم. وی د دې قرآن د آیاتونو اورېدو د وجه نه په هغه ځای باندې مسلمان شوم، ایمان مې راوړ او کلمه مې ویلې، په هغه ځای باندې مسلمان شوم صرف د قرآن کریم په اورېدلو باندې. دا خو د هغه وخت خبرې دي، د هغه زمانې خبرې دي. په دې نږدې زمانه کې، په دې اوس زمانه کې په امریکې کې یو کس دی، هغه کس په مجله کې خپل واقعه لیکلې ده، خپل واقعه. هغه وایي بیا زه په امریکې کې اوسېږم. د امریکې کې یو ایالت دی، هغې ته ټکساس ایالت وایي. بیا زه په ټکساس ایالت کې اوسېږم او ټکساس ایالت کې یو جنرل سټور دی. په هغه جنرل سټور کې زه نوکر وم، هلته مې نوکري وه. ویا په دې جنرل سټور کې ما سره یو جنۍ وه، هغه هم نوکره وه. بهر ملکونو کې، خاص کې یورپي ملکونو کې، امریکې دې ځایونو کې ملکونو کې هلته دا پابندي نشته. د زنانه یو بل سره ریشه درشه، د سړو سره روابط خبرې کول، بهر په بهر نکاح وکړي، بهر په بهر جوړه وکړي. د حیا، د عزت، د شرافت سره نکاح کول، دا د حیا او د عزت سره، د شرافت سره یو بل سره ملاویدل او دغه عقد نکاح کول، دا د مسلمانانو خصوصیت دی. هلته دا پابندي نشته دی. خو ما دې جنۍ ته وویلې چې ګوره زما واده نشته او ستا خاوند نشته دی، دواړه په دې سټور کې نوکران ورشه، ما سره نکاح وکړه. هغه ځای کې څوک چا سره مشورې نه کوي. خو بیا هم دا جنۍ وویلې وی زه به مور پلار سره مشوره وکړم، بیا به تا ته جواب درکړم. بیا جنۍ ورغله، څه وخت چې تیر شو ورځې ما ورته ویلې څنګه چل شو، مشوره دې وکړه؟ وی هاو. ما ورته ویلې نکاح کوو؟ وی نکاح کوو، خو زما شرطونه دي، 3 شرطونه دي. که دا شرطونه مې منلی شي نکاح کوو، که شرطونه نه شي منلی نکاح نه کوو. ما ورته ویلې شرطونه ووایه. وی یو شرط مې دا دی چې ته به د خپل محل بنګله پرېږدې او زما محل بنګلې ته به راځې، نور به هلته نه اوسېږي. او دویم شرط مې دا دی چې ته به د خپل رشته دارانو سره هیڅ تعلق نه ساتې. زما رشته داران ستا رشته داران شو، که په دې موبایل کې ستا د رشته دارانو لمبر وي، د موبایل هغه به هم ختمې کړې، نور به زما د رشته داران سره تعلق وي، خپل رشته دارانو سره به تعلق نه ساتې. او دریم زما شرط دا دی ته مسلمان یې، زه ستا د مسلماني سره کار نه لرم. زه نصراني ښځه یم، ته به زما د نصرانیتوب سره کار نه لرې. زه تا ته نه یم چې نصراني شه، ته به ما ته نه وې چې مسلمانه شه. ته خپل کار کوو، زه به خپل کار کوم. البته د اتوار په ورځ باندې دا د مسلمانانو چې دی نو د یهودو د نصاراو دا د چوټي ورځ ده، د عبادت ورځ ده. لکه جمعې ورځ چې د مسلمانانو د عبادت ورځ ده، لکه خالی ورځ چې د یهودیانو د عبادت ورځ ده. اتوار ورځ دا د نصاراو عبادت ورځ ده. اتوار په ورځ باندې به ما ورې خپل عبادت خانې ته، زه به په خپل طریقه عبادت کوم. ته به راته بهر ولاړې چې کله عبادت نه واپس خلاصه شم، بیا به مې ګاډي کې کېنې او خپل محل بنګلې ته مې راولې. که دغه شرطونه منې نکاح کوو، او که شرطونه نه منې نو نکاح نه کوو. ما ورته ویل چې ښځې شرطونه دي، ښځې آسان دي، ګزاره کوي. 3 واړه شرطونه منم. بیا 3 واړه شرطونه مې ومنل، نکاح وشو. چې نکاح وشوه 2-3 کاله ډېر په ښه ماحول اندازه کې تېرېدله. د یهودنې او د نصراني ښځې نکاح د مسلمان سره کېږي، دا جایز دی. خو مسلمان سړی به خپل لور خور یهودن سړي او نصراني سړي ته ورکوي نه، خو د هغې نکاح کېږي. و نکاح وشو، ډېر بهترین انداز کې، دا خوشګوار ماحول کې دا وخت تېرېدله. و یو ځل بازار ته وته یم، بازار نه راغلم چې ښځې مزدوران راوستي دي، دا د کور صفایي کړې. زه چې بازار رالم، ښځې څه دې وکړه؟ د کور صفایي دې وکړه؟ وی هو، د اتوار ورځ وه، د چوټۍ ورځ وه، مزدوران مې راوستله، دا د کور صفایي مې وکړه. فالتو اخبارات، مجلې، کاغذونه، خس خزلې، کتابونه چې څومره په دې کور کې، دا مې ټول کور ته نه صفا کړ، او دا مې لاندې یوړو د خس خزلو ځای کې، او په ډیران کې مې وغورځول، ټول کور مې صفا کړ. بیا ما ته خبره سوچ کې راغله. ما ورته ویلې ښځې
په دې انوارۍ کې تا خو کتابونه وړي غورځولي دي ټول مجلې اخبارونه خو په دې انوارۍ کې زمونږ مقدس کتاب قرآن پاک کې په یو رومال کې تاو داسې نه چې هغه مقدس کتاب قرآن پاک دې وړي هغه دې لاندې په خس خزلو ډیران کې غورځولي وی ښځې راته ویلې سړیه ما ته څه پته وه چې دا ستاسو مقدس کتاب قرآن پاک دی ما خو هغه قرآن پاک کوم وړی دی او خس خزلو لاندې په ډیران کې مې غورځولی دا سړی وایي چې دا خبره وکړه وی ډېر سخت خفه شوم وی دا رنګ مې داسې بدل شو او ډېر سخت خفه شوم وی زما مسلمانی اگر که کمزورې وه که مسلمان څومره کمزورې خو د شاعر الله تعظیم د مسلمان په زړه کې وي ومن يعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب شاعر الله تعظیم مسلمان په زړه کې وي یو سړی دی هغه چټي سړی دی چټ سړی دی نیږي رشته نه برید که څوک د پیغمبر علیه صلات وسلام بېعزتي کول غواړي نعوذ بالله نبی علیه سلام ته کنځلې وکړي یو بېعزتي وکړي د نبی علیه سلام سپکاوی وکړي علما اعلان وکړي چې داسې د ختم نبوت مسله ده د نبی علیه سلام د حرمت مسله ده په ایمان وای هغه چټ سړی ګوره ټولو نه مخکې به کوتک اغستی او ځنګلي بازار کې به ولاړ به یې که نه به یو سړی دی هغه جماعت ته نه راځي بیخي مون نه کوي عبادت نه کوي خو که یو سړی د جماعت بې عزتي کوي ګوره ټولو نه مخکې به هغې کوتک راغستی ولاړ وي ځکه د شاعر الله تعظیم د مسلمان په زړه کې وي که څوک د قرآن کریم بې عزتي کوي قرآن کریم مسلمان نه دی ویلی تلاوت یې نه کوي لوستلی نه دی خو بې عزتي ته تیار نه دی که څوک بې عزتي کوي خپل سر په قرآن کریم باندې ورکوي که نه ورکوي او وایي زما مسلماني هم کمزورې وه خو بیا هم ډېر سخت خفه شوم لږ شېبه ودرېدلم او لندې کوږ شوم هغه لسم او پنځم بنګالي محل نه کوږ شوم لندې هغه خس خزلې مې اړولې راړولې چې وامېړولې قرآن کریم پکې پروت و وی هغه مې راواغسته هغه قرآن پاک مې د خپل سینې سره ولګول وی زما مسلماني ډېره کمزورې وه خو ډېر افسوس راغی چې د الله مقدس کتاب قرآن پاک بېعزتي وشوه وی لږ شېبه ودرېدلم ورته ومې ژړلې او ډېر سخت مې وژړلې او ډېر سخته ژړا راغله چې وګوره د الله کتاب بېعزتي درنه وشوه وی دا مې ځان سره واغسته قرآن پاک مې سینې سره نیولې بره ښځې څنګ ته ورغلم چې ورغلم ښځه هم ډېره خفه ده ما ته وایي چې سړی خفه کېږم دا زما غلطي وه ما ته څه پته وه دا ستاسو مقدس کتاب قرآن پاک دی بیا ما ورته ویلې دا ستا غلطي نه وه زما غلطي ده که ما د دې تلاوت کولی ما دا اغستلی ما لوستلی تا به ولې په ډیران کې غورځوله دا زما غلطي ده دا ښځه راته وایي سړیه غلطي یا ستا ده یا زما ده خو دلته ستاسو څوک مسلمان عالم پیشوا مقتدا مشر عالم شته ښځې عالم باندې څه کې مقتدا باندې څه کې وی ما ته وایي چې زه مسلمانېږم ایمان راوړم وی ما ورته ویلې ښځې ګوره زما او ستا په مابین کې یو خبره وه هغه شرط تا ایښی و تا ویلی و چې زه به ستا د مسلمانۍ سره کار نه لرم ته به زما د نصرانیت سره کار نه لرې دا راته وی چې ولې مسلمانېږي ښځه وایي لندې چې کوږ شو ګاډي کې مې کېنوه چې کله مې خپل عالم ته روانه کې بیا درته یم چې ولې مسلمانېږم بیا د محل بنګلې نه کوږ شلو ګاډي کې کېنستلو ورته یم ښځې راته وایي ولې مسلمانېږي هغه راته وایي بیا مسلمانېږم ځکه چې ته لندې کوږ شوې قرآن پاک دې راوچت کړ د سینې سره دې ونیو قرآن پاک ته دې وجړلې وی ما زه پاس په لسم چت محل بنګله کې کامره کې ولاړ وم د دې قرآن پاک نه یو رڼا راغله هغه رڼا لسم چت محل بنګلې ته راغله هغه رڼا د کامرې کې چې زه ولاړ وم د کامرې ته راننوتله وی ما رڼا ته کتلې دا رڼا زما د سینې سره ولګېدله چې رڼا زما د سینې سره ولګېدله زما د مسلمانۍ او د قرآن کریم سره مینه پیدا شوه نو دې وجې نه مسلمانېږم ایمان راوړم وی ډېر لرې عالم هلته ورغلو وی ښځه مسلمانه شوه نو دا سړی وایي زمونږ هم تش په نامه مسلماني و ما مې اسلام تازه وی د قرآن کریم سره مې ښځې دومره مینه پیدا شوه قرآن شریف یې په ناظره شروع کړ وی ما هم قرآن شریف وویلې ناظره باندې دواړو ختم کړ وی ما حفظ شروع کړ ښځې مې هم شروع کړ وی هغه هم حافظه شو زه هم حافظ شوم وی د حفظ نه بعد ما هم علم شروع کړ ښځې وی زه هم عالم شوم او ښځه مې هم عالمه شوه وی اوس په تکساس ایالت کې
اسلامی سنټر په نامه موږ مدرسه جوړه کړې د قران کریم حفظ ناظره دا ټول پکې کیږي مروجه علوم پکې لوستل کیږي بیا ډیر نصرانیان يهوديان راځي او هغه د کې ایمان وروړي مسلمانېږي سوې آخر کې ودا زما کمال نه دی زدم رسل شي نه ما ودا دومره اسلامی خدمت چې الله زمنګ نه اخلي ودا ټول د الله تبارک وتعالى عظیم کتاب د قران پاک برکت دی چې هغه برکت باندې الله یې موږ دلته او رسولو مسلمانانو ورونو قران کریم دا ډیر د برکتونو کتاب دی او تاسو دا مو وایي چې دا ماشومان بچو ختمونه وکړو مور پلار وایي چې موږ ته بس ملاويږي په باندې ما ته به کې سم ملاو شي تا ته دغه ملاويږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې قران کریم ولستل د حضرت علی کرم الله تعالی وجهه روایت ده او به قران کریم یاد کا چې ویلوستو قران کریم یاد کړ داغه حلال حلال وګڼي حرام حرام وګڼي الله تبارک وتعالى د قران کریم دا یادون کې دام جنت ته داخلي د دې په خاندان کې اغه لس کسان چې جهنم ته تللو جهنم په واجبو د دې قران کریم د دې حافظ او لوستون کې په برکت باندې الله تبارک وتعالى د دې خاندان کې د لس کسان ورسره جنت ته داخلي نو ان شاء الله د دې ماشومان په برکت باندې با منګو تاسو جنت ته ځو د دې ماشومان په برکت باندې با دوی بس تاسو سفارش کوي عالم سفارش کوي حافظ سفارش کوي صالحان نیکان انبیاء علیہ السلام سفارش کوي خود قران کریم لوستون کې حافظان دا هم سفارش کوي دا بچي دا دین توقف کوي دا بچي قران کریم توقف کوي دنیاوی علوم سره سره د دنیاوی کسبونو سره سره د دین سره وابسته وساتي د علماو سره وابسته وساتي د جماعتونو مدرسو سره وابسته وساتي دا جماعتونه دا مدرسې دا د دین قلعې دي دې کې د دین خدمت کیږي مدرسو تم په ښه نظر ګوري جماعتونو تم په ښه نظر ګوري مدرسو سره مدد کوي د جماعتونو سره مدد کوي د علماو قدر کوي دا خپل لاسونه د علماو په لاسونو کې ورکي دا هغه اهل حق علماو تابعداري کوي نو ان شاء الله د دنیا کامیابی به مستاسوي او د آخرت کامیابی به مستاسوي نو الله تبارک وتعالى د استاسو دا ناس تقبل کی او الله پاک دی مولانا اسمت الله صاحب د دې چې څومره معاونین ملګری دي دا محلي والا او خلدي او دی په دې ختم کې د ماشومان په تربيت کې د دې په لوستلو کې دلته اسباب وسیل برابر کړی دا جماعت جوړ کړ یو بهترین انداز کې دا د محلي د دې خلکو د جماعت سره الله دین سره مینه محبت دی دا هر څه دی ورته الله قبول منظور کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين